د لوی او پاک سیستان په نامه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو زده کوونکو په دې هیله چې روغ جوړ صحتمند وئ. موږ او تاسې د معادلاتو درېیمې برنامې ته رسېدلي یو. په دې برنامه کې به انشاءالله موږ او تاسې د معادلاتو له حواسو سره اشنا شو چې ما یې عنوان درته لیکل ده د معادلاتو حواسو. د معادلاتو لپاره تقریبا 7 حواس لرو چې له هر یو حواس سره به انشاءالله جلا جلا اشنا کیږو. رزو لومړی له تناظري حیثیت یا تناظري حواس څخه پیل کوو. تناظري حواس د تناظري حواسو یا حیثیت څخه د تناظري حواس یا حیثیت څخه هدف دا په معادلاتو کې کچیرې ولیکو x مساوي ل y سره وي نو لیکلی شو چې y مساوي ل x سره ده. y مساوي ل x سره ده. کچیرې وایو چې x ل y سره مساوي ده یا کچیرې ولیکو چې x ل y سره مساوي ده لیکلی شو چې y ل x سره مساوي ده. دویم حیثیت په معادله کې عبارت له انعکاسي حیثیت څخه ده. دویم حیثیت عبارت له انعکاسي حیثیت څخه ده. انعکاسي حیثیت څخه هدف دا ده چې x مساوي ل x سره ده. دریم حیثیت په معادله کې عبارت له انتقالي حیثیت څخه ده. له انتقالي حیثیت څخه هدف څه ده په دې به انشاءالله پوه شو. انتقالي حیثیتو انتقالي حیثیت په دې معنا کچیرې موږ ولرو چې x مساوي ل y سره ده او y مساوي ده ل z سره. x ل y سره مساوي ده y مساوي ل z سره ده نو لیکلی شو چې x مساوي ل z سره ده. x مساوي ده x مساوي ل z سره ده یعنی کچیرې x ل y سره یعنی y ل x سره مساوي او y هم ل z سره مساوي دا په دې معنی چې x ل z سره هم مساوي ده. x ل z سره هم مساوي ده. څلورم حیثیت په دې ډول ده. دقت وکئ. څلورم خاصیت ته دقت وکئ. دلته به ولیکو څلورم حیثیتو. په څلورم حیثیت کې ویل شوي دي کولی شو د معادلې دواړو خواو ته عین عدد جمع او یا عین عدد له دواړو خواو څخه تفریق کړو. کله چې موږ عین عدد جمع کړو یا عین عدد تفریق کړو په معادله کې هیڅ فرق نه راځي. یعنی په دې ډول دقت وکئ. کچیرې ا معادله مساوي ل b سره وي a مثبت c مساوي کېږي b مثبت c سره. که c عین عدد د دواړو خواو ته جمع کړلی شي په معادله کې هیڅ فرق نه راځي یعنی هیڅ توپیر د لومړۍ معادلې سره نه لري. یا که چیرې عین عدد ورسره تفریق کړو a منفي c مساوي کیدای شي b منفي c سره. عین عدد کچیرې تفریق کړلی شي هم هیڅ توپیر په معادله کې نه راځي. دقت وکړئ. یو دوه مثالونو ته یې کچیرې ولرو x مثبت یو مساوي وي ل x مثبت یو مساوي وي ل درو سره. x مثبت یو مساوي وي ل درو سره. په دې معادله کې کچیرې عین عدد دواړو خواو ته جمع کړو فرض کړئ 2 جمع کوو په معادله کې هیڅ فرق نه راځي.
په دې ډول دقت وکړئ x مثبت یو مثبت دوه مساوي کیدای شي 3 مثبت دوه هم مو یو طرف دوه اضافه کړل او هم مو بل طرف دوه اضافه کړل په معادله کې هیڅ فرق نه راځي که لومړۍ معادله کې موږ دوه وضع کړو د متحول پر ځای باندې دوه مثبت یو درې کېږي درې له درو سره مساوي دي په همدا معادله کې که چیرې دوه وضع کړو دوه مثبت یو درې کېږي درې مثبت دوه پنځه کېږي درې مثبت دوه بیا هم مساوي کېږي له پنځو سره په همدا معادله کې دقت وکړئ که چیرې ولیکو x مثبت یو مساوي له درو سره په همدا معادله کې که چیرې یو بل عدد وضع کړو فرض کړئ موږ وضع کړل x مثبت یو مثبت درې مو وضع کړل بیا هم هیڅ فرق نه راځي دواړو خواو ته که چیرې یو عین عدد جمع کو هیڅ توپیر په معادله کې نه راځي دقت وکړئ د x پر ځای فرض کړئ موږ د متحول پر ځای دوه وضع کول دوه مثبت یو درې کېږي درې له درو سره مساوي دي دوه مثبت یو درې کېږي درې درې شپږ کېږي درې مثبت درې شپږ بیا هم یو له بل سره مساوي ده د تفریق دپاره که چیرې یو مثال ولیکو په دې ډول دقت وکړئ x مثبت دوه مساوي له پنځو سره عین عدد که چیرې دواړو خواو څخه تفریق کړو په معادله کې به هیڅ فرق رانه شي په دې ډول دقت وکړئ x مثبت دوه منفي یو دې خوا هم باید یو تفریق کړلی شي یعنې عین عدد منفي یو دلته مو که چیرې د متحول پر ځای باندې درې وضع کړو درې دوه پنځه پنځه له پنځو سره مساوي دي دلته که چیرې درې وضع کړو درې دوه پنځه پنځه منفي یو څلور کېږي پنځه منفي یو بیا هم له څلورو سره مساوي کېدلی شي د همدې معادله کې که چیرې یو بل عین عدد تفریق کړو په دې ډول دقت وکړئ بیا هم په معادله کې هیڅ تغییر نه راځي x مثبت دوه که چیرې مساوي له پنځو سره فرض کړئ دې څخه موږ دوه تفریق کوو x مثبت دوه منفي دوه مساوي کېدای شي پنځه منفي دوه همدا معادله کې که درې وضع کړو پنځه له پنځو سره مساوي دي همدلته که درې وضع کړو درې مثبت دوه پنځه کېږي پنځه منفي دوه درو سره مساوي کېږي پنځه منفي دوه مساوي کېدلی شي له درو سره همدا ډول بې شمېره سوالونه په دې کې تاسو ساده کولی شئ یو دوه مثالو باندې تاسو کار وکئ عین عدد جمع کوئ او عین عدد ورڅخه تفریق کوئ فرض کړئ یو معادله موږ لرو دوه x مثبت یو مساوي له او سره دې ته تاسو عین عدد هم جمع کوئ او هم تفریق کوئ عین عدد فرض کړئ تاسو دوه عدد جمع هم کوئ او همدا دوه عدد ورڅخه تفریق هم کوئ په دې باندې تاسو کار وکئ رزو پنځم حواس ته د معادلې پنځم حواس ته رزو دقت وکئ په پنځم حواس کې ویل شوي دي کولی شو د معادلې دواړو خواو ته خلاف د صفر عین عدد ضرب کو او خلاف د صفر په عین عدد باندې تقسیم کړو که چیرې موږ A او B معادله ولرو A B معادله ولرو کولی شو خلاف د صفر عین عدد ورته ضرب کو یعنې په دې ډول A ضرب C مساوي کېدلی شي B ضرب C هم په همدې ډول خلاف د صفر په عین عدد باندې دواړه خواوې ویشلی هم شو نو په معادله کې هیڅ تغییر نه راځي مثالونو ته دقت وکړئ انشاءالله په مفهوم به یې پوه شئ یو مثال په دې ډول ده x مثبت درې مساوي له 9 سره که چیرې په دې معادله کې عین عدد ضرب کو فرض کړئ موږ په دې معادله کې 2 ضربو
په دې معادله کې 2 عدد ضرب و. په دې ډول x مثبت 3 ضرب 2 مساوي کېږي له 9 سره. که چیرې د x پر ځای 6 وضع کړو 6 مثبت 3 مساوي کېږي له 9 سره. 9 له 9 سره مساوي دي. همدغې ته دقت وکړئ چې موږ وضع کړي وو ضرب کړي وو 2 دریم 6 یا په دې ډول کې یو څه صدا کو 2x مثبت 2 درې 6 2 نه 18 2 ضربې که چیرې 6 کو مساوي کېږي 12 مثبت 6 18 کېږي نو 18 مساوي دي له 18 سره. په دې ډول عین عدد کولی شو دواړو خواو ته ضرب کو او کولی شو عین عدد باندې دواړه خواوې وویشو. په عین عدد باندې دواړه خواوې وویشو. په دې ډول دقت وکړئ که چیرې ولرو 2x مساوي 14 2x مساوي 14 که عین عدد باندې دواړه خواوې شو هیڅ تغییر نه کوي راځي. په دې ډول دقت وکړئ 2x که چیرې تقسیم کو پر 2 باندې 14 هم تقسیم کو په 2 باندې نو 2x تقسیم 2 له x سره مساوي کېږي له x سره مساوي کېږي 14 تقسیم 2 باندې مساوي کېږي له 2 سره. په لومړی کې که چیرې 8 ضرب کو 2 8 14 کې 14 شپږ سره مساوي همدا 8 باید اوس هم وضع کړلی شي تر څو دواړه خواوې مساوي شي. 8 مساوي کېدای شي له 2 سره. په دې ډول کولی شو عین عدد دواړو خواوو ته ضرب کړو او هم کولی شو دواړه خواوې په عین عدد باندې وویشو. شپږم حواس ته دقت وکړئ یا حیثیت ته. که چیرې د معادلې دواړو خواوې په عین توان رفع کړو یا په عین یعنې د عین جذر لاندې ونیسو په معادله کې هیڅ تغییر نه راځي. په دې ډول دقت وکړئ که چیرې موږ معادله ولرو a مساوي له b سره دواړه خواوې نه عین توان ونیسو یعنې a په توان د n مساوي b په توان د n یا د عین جذر لاندې ونیسو په معادله کې هیڅ تغییر نه راځي. a په توان a د دویم جذر یا جذر مربع او b هم د جذر مربع لاندې هیڅ تغییر په معادله کې نه راځي. یو دوه مثالونو ته دقت وکړئ انشاءالله په دې سره په مفهوم باندې پوهیږئ. که چیرې موږ ولرو x مساوي له 2 سره دواړه خواوو څخه یو توان ونیسو هیڅ تغییر نه پکې راځي. په دې ډول دقت وکړئ x مربع 2 مربع که چیرې 2 مربع کو 4 کېږي. لومړی موږ باید 2 وضع کړه تر څو دواړه خواوې مساوي شي 2 له 2 سره. اوس هم باید 2 وضع کو تر څو دواړه خواوې مساوي شي 2 که چیرې وضع کو 2 په توان د 2 له 4 سره مساوي کېږي. په دې ډول کولی شو عین توان له دواړو خواوو څخه په معادله کې ونیسو. یو بل مثال ته دقت وکړئ. په دویم مثال کې راکړل شوي دي x په توان د 1/2 مثبت 4 x په توان د 1/2 مثبت 4 دلته به ولیکو x په توان د 1/2 مساوي له 4 سره. که چیرې دواړه خواوې عین توان په عین توان رفع کو هیڅ تغییر نه پکې راځي. یعنې x په توان د 1/2 کول په توان د 2 4 مربع 2 له 2 سره حتمیدای شي نو x به مساوي شي له 14 سره. لومړی هم باید د x پر ځای باندې 14 وضع کړل شي تر څو دواړه خواوې مساوي. اوس هم باید د x پر ځای یا د متحول یا مجهول پر ځای باید 14 وضع کړل شي تر څو دواړه خواوې یو له بل سره مساوي کړلی شي. یو بل مثال ته دقت وکړئ. بل مثال په دې ډول ده که چیرې ولرو x مربع مثبت 2 دریم مثال ده
x مربع مثبت 2 مساوي 11 سره. کله چې یو څه اندازه صدا کو x مربع به مساوي شي 2 منفي 11 له 9 سره. دواړو خواو څخه که چیرې جذر وانیسو نو د x توان به د جذر سره د منځه لاړ شي. x به مساوي شي له 3 سره. دقت وکړئ دا په دې معنا لومړی مو هم باید د x پر ځای باندې 3 وضع کړې وه. 3 مربع 9 کېږي 9 مثبت 2 11 کېږي 11 سره مساوي کېږي. اوس هم باید د x پر ځای باندې 3 وضع کړو تر څو دواړه خواوې یو له بل سره مساوي شي. دا په دې معنا که چیرې عین جذر ونیولی شي هیڅ تغییر په معادله کې نه راځي. راځو اخرنی حواس ته. اخرنی حواس ته دقت وکړئ. اووم حواس ده یا اووم حیثیت ده. اووم حیثیت په دې ډول ده مهم ده باید په دقیق ډول زده کړئ. کولی شو د دوو یا څو معادلاتو طرف جمع تفریق ضرب او یا تقسیم کو. دا په دې معنی دقت وکړئ. که چیرې موږ معادلې ولرو که چیرې A معادله B سره مساوي C له D سره مساوي دا معادلې موږ ولرو کولی شو طرف جمع کو په دې ډول A جمع کو له C سره مساوي کیدای شي B مثبت D. کولی شو تفریق کو په دې ډول A منفي C B منفي D. کولی شو ضرب کو A ضرب C مساوي B ضرب D. کولی شو تقسیم کو A تقسیم C مساوي کیدای شي B تقسیم D. دا حیثیت ډیر مهم حیثیت ده باید تاسو یې په دقیق ډول یاد کړئ. کولی شو کله چې 2 یا له 2 څخه زیاتې معادلې ولرو طرف جمع کړو تفریق ضرب او یا یې تقسیم کړو. تقریبا 9 حیثیتونه شول چې عبارت له تناظري حیثیت انعکاسي حیثیت انتقالي حیثیت په همدې ډول څلورم حیثیت چې عین عدد کولی شو دواړو خواو ته جمع کو او یا یې تفریق کو. پنځم حیثیت دواړه خواوې کولی شو عین عدد ورته ضرب کو او یا کولی شو په عین عدد باندې تقسیم کړو. شپږم حیثیت کې کولی شو له دواړو خواو څخه توانونه ونیسو عیني یا عین جذرونه ونیسو. اووم حیثیت کولی شو د 2 یا زیاتو معادله طرفین یو له بل سره جمع کړو تفریق کو یا ضرب او یا تقسیم کړو. دا د نننۍ ورځې درس و. انشاءالله د دې په زده کړې سره به تاسو وکولی شئ د معادلې له حیثیتونو سره اشنا شئ. زموږ او تاسې راتلونکی درس به انشاءالله یو مجهول او لومړۍ درجې د معادلاتو حلول وي. کله تله ژوند راکو انشاءالله معادله به په همدې ډول مخکې بیایو او تر پایه به رسوو. تر راتلونکي برنامې مو په پاک خدای سپارم. ښه وخت او ښه مطالعه ولرئ.